बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानी मिनवालो अवेस करनी मानन पबो के फख्र पबी अवार्ड शो की दुन के दा च पकीबा द पबो हा कसानो ता अवार्ड वर्कुल कीगी च स्पोर्ट के संदरगाड़ो के सियासत के शायरे के चागी च कम पबो के कम स्तून जिकड़ी अगुई तब च कम दे अवार्ड वर्कुल कीगी मुंग बतास तखायो मुंग सरा उसे दे काशिफ भाईजान चिकम जेवी नमो चिकम भागरे द कालाम न मलगरे अख्तर हुसैन से देले पकार दी चिता स्टेज तराशई और तासु टूर पर शरीक बांधे चिकम दे मियां से ता अवार्ड वर्कई तासु पदरुन इस्तेकबाल के दगा टूर मशरान जरा अवार्ड खुशहाल पदेशों چې د ځوانانو ټیلنट مطلب زازم په خیال کې نو چې دوی به دومره معتبر انداز کې خپل مطلب چې خیالات اظهار کوي خاص کر د دوه کشرانو چې د مور باندې کوم نظمونه وي د دې درد احساس دا په ځوانانو کې چې سړی ویني بنده تمه پیدا کیږي چې واقعي زمون کشران او دا نوې کل دا په واقعي چې کوم دی نو په درد هم پوهېږي او د قوم په خصمانه هم پوهېږي ځکه د مور پهچان ډېر ګران دی دا وطن مور دی دا تاسو هم چې ناست یو او په کومه خاوره ناست یو دا زموږ مور ده څوک چې خپله مور نه پېژني نه به وطن څوک پېژني خو یو ټیم داسې راتلونکی دی چې میا صاحب خدای دې نه کړي هغه ورځ دې خدای نه راولي خو چې کله د پبو په سرزمین باندې دغه کټ اوچتېږي چې په کوم زړه کې ډېر احساسات ټومبلې شوي دي که خاورو سره چرته د بارود خوړلې نه وو افغانه په وجود کې به د بم نه وی پیدا او ادم به هم په لمسه د شیطان راغلی نه وو ای خدای په جنت کې که غنم نه وی پیدا انسانیت ته مې ورپی خما سلی بیان کړي بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله یارانو ډېر خفا یم حیران پریشان یم لاسونه کړی اوچت زما بیمار مور دې ننګرې نن د نوخار په بو سیمه کې د پبي یوت کونسلر کاری شیرباز له طرفه د فخر پبي ایوارډ شو په نوم یوه خوندوره دستوره راجوړه کړه شوې وه د دې دستورې مشري عبدالوکیل تبسم کوله د مشر میلمه چوکۍ د عوامي نیشنل پارټۍ سابقه اطلاعات او نشریاتو مشر میاں افتخار حسین په ذمه وه د نظامت چارې کاری شیرباز ترسره کړې د دې دستورې مقصد په پښتني معاشره کې په ځوان کل کې د خپلې خاورې سره د مینې او یووالي جذبې راپارولو چې راروان کل د دې پښتني خاورې د سوکالۍ او امنیت لپاره ځانونه چمتو کړي په تحصیل په بو سیمه کې دې غړو ته ایوارډ ورکول د دې غړو حوصله افزایي وه ځکه چې دې غړو د پبو سیمې نوم نه صرف د صوبې پورې بلکې ملکي او بین الاقوامي سطحې پورې روښانه کړی دی په دې دستوره کې چې کومو غړو ته ایوارډ ورکړی شو د هغې نومونه څه په دې ډول دي میاں افتخار حسین ته په سیاست کې په قربانو امجد خان چا چې په خپله یو وړوکی جهاز جوړ کړی و ایاز خان دانش مستانه مولانا زاهد صاحب مولانا یاسین صاحب برهان انټرنیشنل والیبال لوبغاړی منظور انټرنیشنل کرکټ امپایر تحسین الله انټرنیشنل کبډي لوبغاړی صابر خان انټرنیشنل کراټه لوبغاړی شاهین شاه باچا کوم چې د موسیقۍ په میدان کې یو نوم پیدا کړی دی او موجوده وخت کې صرف نعتخواني کوي په دې دستورې کې د دې علاقې ځوانانو او سپین روبو مشرانو په ګڼ شمېر شرکت وکړو او په دستوره کې ایوارډ اخیستونکو غړو ته یې ډېر داد او حوصله ورکړه د دستورې په اخره کې مولانا زاهد صاحب د اجتماعي دعا نه پس دا دستوره پای ته ورسېده مینوالو دا وه زموږ نننۍ خپرونه هیله لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي د نورو ښایسته او خوندور ویډیوګانو دپاره زموږ چینل کرنی ټي وي د سره ضرور سبسکرایب کړئ هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان